درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو پردي وطن کې یو سړی مسافرۍ کې مړ شو درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو پردي وطن کې یو سړی مسافرۍ کې مړ شو او د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو ډېره مننه یو دوه شعرونه نور دي چې که یو بېوسه انسان نن د بل اسره واخېسته که یو بېوسه انسان نن د بل اسره واخېسته نو بل یې هم د مجبورۍ نه ښه فایده واخېسته او زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه هغې په دې اختر کې نوي لوبټه واخېسته او د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یو زلمي په ځوانۍ کې جنازه واخېسته مونږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو مونږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخېسته ډېره مننه او غزل څو شعرونه دي چې نو څنګه به پې نه بلېدو اور به نارسۍ کې نو څنګه به پې نه بلېدو اور به نارسۍ کې جوړوله چې د کور خلکو په زور به نارسۍ کې هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه چې کشره خور اتله د مشرې خور به نارسۍ ډېره مننه او تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تېر کړ تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تېر کړ کړي ماته به هم سپین ویښته پېغور به نارسۍ او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه روړي ځان سره اور به نارسېږي ډېره مننه ډېره مننه یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه روړي ځان سره اور به نارسېږي او د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې کتل مې ستا عکسونه درې څلور به نارسېږي او نیازبینه ستا نیازبینې پر هرونه په زړه یوړه او میلاو نه شو پر هر ته یې ټکور به نارسېږي ډېره مننه